انارکلي هنریار د افغانستان پر یوموټی خاوره د وطن مینه ماتوي. انارکلي هنریار تازه مرکه کې څه ویلي دي، چیرته ده، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. انارکلي هنریار د افغانستان پر یوموټی خاوره د وطن مینه ماتوي. طالبانو په افغانستان کې د خپل تیری واکمنۍ پر مهال هندوانو او سیکانو ته امر کړی و چې ژیړ دستبندونه په لاس کړي، څو نورو سره توپیر وشي. طالبان ادعا لري چې بدل شوي دي. په تیرو 2 میاشتو کې پر کابل د دې ډلې له واکمنېدو وروسته د دوی اقداماتو ته په پام سره له مذهبي اقلیتونو سره د 90 میلادي لسیزې د چلن نښې نه دي لیدل شوي. خو په تیرو 20 کلونو کې د دې ډلې د حملو طبیعت ته پام مذهبي اقلیتونه په خاص ډول هندوان او سیکان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د مشرانو جرګې غړي او ټولنیزې فعال انارکلي هنریار چې له هېواده د کډ کېدو پر مهال له افغانستان یوموټی خاوره هم له ځان سره وړې ده، له احمد تکل سره په مرکه کې په همدې اندېښنو خبره کړې ده. نور جزئیات په را سره په ویډیو کې وګورئ. انارکلي له تاسو مننه چې د مرکې لپاره مو زموږ بلنه ومنله. لومړی غواړم وپوښتم چې له وطنه لرې په هند کې ځان څنګه احساسوئ؟ مننه. د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلامونه نیسي د تاسو ته، ډېرو قدرمنو همکارانو ته، او یو خاص سلام زما ټول افغانانو ته، خاصتا یو سلام لوی افغانستان ته. زه څه ووایم؟ موږ 22 د اګست باندې ورسېدو، یعنې تقریبا یو میاشت نه ډېرې ورځې کېږي. زه مننه کوم د هندوستان دولت نه چې موږ نه یې ملاتړ وکړ او موږ د دې وتوانېدو چې سیب ووځو افغانستان نه. لیکن زه افغانستان نه ووتم. انارکلي زه پوهېږم ستاسو احساس د درک وړ دی. زه غواړم وروسته په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو د وضعیت په اړه هم له تاسو وپوښتم. فکر کوم چې ما د خپل لومړي سوال ځواب ستاسو نه دا اوس واورېده، خو له هغه مخکې هغه مهال چې نوي تاسو هند ته تللي وئ، زما یاد دې ماته مو ویلي و چې مورجانه مو د افغانستان خواړه غواړي. اوس افغاني خواړه ورته برابرولی شئ؟ خو برابرولی شو، لیکن ډېره خفه ده او غواړي چې هره شېبه وایي چې کله ځو او زه کابل ته ځم، خپل کور ته ځم. زه یوازې وتوانېدم کله چې هېواد نه وتلو، یوازې په یوه جوړه کالي ووتلو، کله چې زه په ډېرو هغه جزئیاتو باندې چې څنګه ووتو، څنګه میدان ته ننوتو اوس نه غږېږم. شاید ځینې یعنې د دې وخت نه وي، لیکن یوازې زه وتوانېدم چې د خپل هېواد د هوایي میدان نه یو موټی خاوره راوړم. بس او دا خاوره ماته دا احساس راکوي چې کله چې ډېر زره مې هېواد پسې تنګ شي او زه دا خاوره بویوم او خپل هېواد بوی احساسوم. مرکه ته خو وایو چې ځو، استادوي ته راغلي یو، دا خلاص شي په خیر ځو، لیکن هغه راتلونکی چې تر سبا پورې معلوم نه ده څه کېږي، څه رقم کېږي. اصلا یو بې سرنوشتي وضعیت ده. خو په هر صورت باندې د افغانستان یو د افغانستان زموږ هېواد ده او یو ورځ نه یو ورځ به لاړ شو. تر څه وخته پورې په هند کې یو اټکل در سره شته چې اوسېږئ به؟ یعنې دا مهاجرت به دایمي وي که موقتي فکر کوئ؟ فعلا خو دا مهاجرت موقتي ده، یعنې معلوم نه ده. تر اوسه پورې موږ په ویزې یو او اصلا معلوم نه ده چې راتلونکی به څه کېږي او څه تصمیم به نیسو، لیکن دې ته امیدوار یو چې د دې زمینه مساعده شي چې خپل هېواد ته راستون شو. په افغانستان کې دننه ستاسو د کورنۍ غړي، نږدې دوستان او په یو معین شمېر، یعنې شمېر یې در معلوم دی چې څومره نور هندوان او سیکان پاتې دي تر اوسه هم؟ تر اوسه په افغانستان کې یو تعداد، کله موږ سره یو تعداد ووتل، هغې نه وروسته هم په یو پرواز کې ووتل. اوس یو سل شل کسه، فامیلونه نه، یو سل شل کسه پاتې دي افغانستان کې چې اکثریت په کابل ولایت کې شتون لري.
د هغو هندوانو او سکانو جایدادونه کاروبار بزنسونه چې په افغانستان کې پاتې دي د هغو لپاره یوه حقوقي حل لاره تر اوسه پورې یا تاسو یا د طالبانو حکومت یا نړیوالو مؤسسو چا یو څه فکر ورته کړی که لنډ ځواب راکوي لطفا؟ زه فکر کوم تر اوسه د طالبانو نظام هغه مرحلې ته نه دی رسېدلی. یو په ویلو دي یو په عمل دي. عمل کې تر اوسه یو سم نظام په ځای نه دی شوی. لیکن زه یو مسلې ته اشاره کوم چې یوازې د جایدادونه د بزنس مسله نه ده. څرنګه چې تاسو پوهېږئ زموږ یو کس چې ډېر نارمل ډېر لږ بزنس یې درلود، یعنې ډېر په ټیټ کچه هغه په کابل کې اختطاف شو او تقریبا ډېر ورځو بعد په ډېرو عواملو باندې نه خبرې کوم خو خوشي شو. په دغه شرایطو باندې اول امنیت ډېره مهم ده او بل دا چې موږ افغانان یو او حق لرو په مختلفو عرصو کې سهم ولرو. څه بزنس ده، څه کاروبار ده، آزاد کاروبار ده، او څه دولت ده، او څه تحصیلات ده، تعلیمي چارو کې، تحصیلي چارو کې او سیاسي چارو کې. دا د هندوان او سکانو حق ده. د دوی حذفول د افغانستان د یو واقعیت حذفول دي. دغه خلک چې هلته پاتې دي تر اوسه پورې په افغانستان کې، تاسو څومره ویره لرئ چې داعش ډله چې د دې ډول حملو سابقه لري او نورې ډلې به دوی په نښه کړي؟ یو ځل مخکې هم یو درمسال تیر کال په نښه شوی و. دا ویره شته فکر کوئ او جدي ده؟ بله بالکل. موږ تقریبا غیر د دې نه چې په 43 جګړه چې په افغانستان کې وه د نورو افغانانو کشران قرباني ورکړي دي. لیکن په دغه 20 کالو کې زموږ ډېر کسان له لاسه ورکړه په مختلفو پیښو کې، که څه هغه پیښې په مختلفو ولایاتو کې. لیکن هغه دوه لویې پیښې چې یوازې هندوان او سکان په نښه شول، یو 2013 کال کې جلال آباد کې و او بل پیښه 2020 کابل کې و چې واقعا هغه کسان چې په نښه شول، ما مخکې هم ازادي راډیو سره مرکه کړې وه، هغوی بالکل بیچاره غریب کسان وو. کله دا فکر یا هیله تاسو ته پیدا شوې چې بیا وطن ته په همدا اوسنیو شرایطو کې ولاړ شئ او په نویو شرایطو کې کار پیل کړئ؟ احتمال نه ښکاري، زړه مو غواړي. متاسفانه په کابل کې په ګورودواره کې یو تعداد کسان د طالبان و نه پوهېږم ننوتل، هغه امنیتي کمرې ماتې کړي دي، ټول درمسال یې چک کړی او هغه محافظین چې د درمسال په دروازې کې و د هغه خلونه یې تړلي دي او تلاشي کړی. بعد د هغې نه طالبان ویلي دي چې موږ نه وو، غله دي. زه حیرانه پاتې یم. زه یو مسلې ته ډېره دقیق ګورم چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د افغانستان د خلکو په همت د نړیوال ټولنې په مرسته جوړ شوي وو او دا ټول له منځه لاړ. او د طالب تعداد هم ډېر نه ده چې دوی وتوانېږي د افغانستان مکمل امنیت ونیسي. متاسفانه اختطاف شته، غلا شته، یعنې مسؤلیت نه احساسېږي. که نه هېواد ته کار کول په هر شرایط باندې، خاصتا په سختو شرایطو باندې د هر طبعه مسؤلیت او وظیفه ده. لیکن بعض اوقات شرایط داسې کېږي چې انسان ډېر مجبورېږي. سمه ده چې په تیر وخت کې موږ ماشومان وو کله چې طالبان په افغانستان باندې تسلط درلود او زما پلار دولتي کار کوو، زما ورور دولتي کار کوو او هغه وخت هم موږ د طالبان نه ځورېدلي یو. یعنې کله چې طالبان حاکم شول زما پلار عادي دولتي کارکوونکي وو، لیکن هغوی ته رسما مکتوب ورکړ چې تاسو ځکه چې مسلمان نه یاست حق نه لرئ چې په دې نظام کې کار وکړئ او دوی ته د کار نه ځواب ورکړو. موږ هغه سختو شرایطو ور موږ هغه وخت هم خپل کور، خپل مار، هر څه له لاسه ورکړ، لیکن ما د هېواد نه یو وتلي. په هېواد کې وو تر څو چې د طالبانو نظام تغییر کو او افغانستان کې نوی شرایط راغو او نوی فرصتونه مساعد شول. لیکن دا ور مجبوریت په دې حد ورسېد چې ډېر مجبور شو. زه همیشه خپل هېوادوالو سره یم، همیشه به خپل هېوادوال غږ به واوسم او د دې فرصت ته به ګورم چې کله زمینه مساعدېږي